السلام علیکم ګرانو مینوالو په پروګرام کې درته حاضر یم او ما سره زما ډېر ګران مینوال زما ډېر ګران ملګری زما ګران شاګرد د جلسۍ کلي نه خامخا سپیشل دلته ماته تشریف راوړی دی احمد حسین نادان صاحب ډېر ښه لیکوال دی ډېر تکړه شاعر دی او په کیمرا انجان صاحب ما سره هم د جلسۍ نه راغلی دی خو چونکې هغه په کیمرا دی مجبوري ده نو هغه په بل پروګرام کې تاسو ما سره مخامخ وینئ نادان صاحب زه درته هرکلی وایم هرکله راشئ مینوالو زما یو مینوال دی هدایت الله هلال صاحب په کابل کې یو ډېر ګیلهمن دی چې یاره تاسو ما ته پروګرام نه ډالۍ کوئ نو هلال صاحب دقه دی دا ټول پروګرام ستا وایي د دنیا خلک چې غوبل ته راځي دلته راځي د دنیا خلک چې غوبل ته راځي دلته راځي څوک چې د هرې شخړې حل ته راځي دلته راځي مصیبت دا دی چې مونږ تل بدر جمال ساتو دیوان که جنج ته کوربل ته راځي دلته راځي دومره خواږه یو تر نه لاره د اګرې هیره شي دومره خواږه یو تر نه لاره د اګرې هیره شي ممتاز چې نن هم تاج محل ته راځي دلته راځي او پرېږده راځي دي دروازې ورته کلاوې ساته انجان صاحب پرېږده راځي دي دروازې ورته کلاوې ساته دا لیوني چې خپله جل ته راځي دلته راځي ډېره مننه جي پرېږده راځي دي دروازې ورته کلاوې ساته دا لیوني چې خپله جل ته راځي دلته راځي او د ډکو زړونو ارمانونه پکې سر ته رسي د ډکو زړونو ارمانونه پکې سر ته رسي چې اورېدونکي څوک غزل ته راځي دلته راځي او د ډکو زړونو ارمانونه پکې سر ته رسي چې اورېدونکي څوک غزل ته راځي دلته راځي د جنګ حربې کوي هر څو د پښتنو نه زده دي بیا هم کمکل چې چل ول ته راځي دلته راځي او دلته فضا شرابي دلته په هوا کې خمار دلته فضا شرابي دلته په هوا کې خمار دا سورندان چې خپل عمل ته راځي دلته راځي او دلته موندې شي که ډوب شوی څوک په هر ځای کې وي نادان صاحب دلته موندې شي که ډوب شوی څوک په هر ځای کې وي چې لامبوزن د اوبو تل ته راځي دلته راځي ډېره مننه او منم چې دلته په قدم قدم بارود سوي دي هدایت الله هلال صاحب منم چې دلته په قدم قدم بارود سوي دي بیا هم چې څوک د ګلو ټل ته راځي دلته راځي او بله خبره چې اکثر پیسو زمري پیش وځي بله خبره چې اکثر پیسو زمري پیش وځي خو چې اوسۍ پسې ځنګل ته راځي دلته راځي او اسمان به څنګه په منظر نه وي دا خپله خاوره اسمان به څنګه په منظر نه وي دا خپله خاوره څوک چې د ستورو چاپېر چل ته راځي دلته راځي ډېره مننه جي ډېره مننه مینوالو نادان صاحب ډېره مننه د کوم خو زه دا غواړم او دا به موږ دپاره د ډېر د اعزاز خبره چې نادان صاحب نه زه کلام په خپل پروګرام کې واورم او تاسو سره شریک کړم نادان صاحب اندر صاحب ما خو یو غزل تاسو باندې لیکلی دی تاسو ډېر ډالۍ وي ما باندې دی زما د الفاظ دي دغه ستاسو د ستاینې دپاره کافي نه دي خو خپله هڅه مې کړې ده سر زما لارښود زما استاد زما رهبر د منظر زما لارښود زما استاد زما رهبر د منظر زما په ژوند کې رڼاګانې لکه نور د منظر مننه جي او زما په ذهن سوچ او فکر خیال کې هر وخت اوسي زما په ذهن سوچ او فکر خیال کې زما په ذهن سوچ او فکر خیال کې هر وخت اوسي زما خو زړه زما زړګی زما زیګر د منظر او مننه جي زما ژوندون زما ساګانې د ده په نوم شي زما ژوندون زما ساګانې زما ژوندون زما ساګانې دی د ده په نوم شي زما سحر زما ماښام او مازدیګر د منظر مننه جي مننه جي او په یارانه کې خو بیخي په سړي سر ورکوي په یارانه کې خو بیخي په سړي سر ورکوي په خوی حسلت کې هم پښتون لکه د غر د منظر او د هر ظالم جابر نه دې سړي جامې وویستې د هر ظالم جابر سړي نه دې سړي جامې وویستې خپلو شعرونو کې هم دوی سره په شر د منظر او منم چې هر څوک شاعري کوي خو داسې خو نه منم چې هر څوک شاعري کوي خو داسې خو نه قسم په خدای چې د لفظونو جادوګر د منظر او منم چې هر څوک شاعري کوي خو داسې خو نه قسم په خدای چې د لفظونو جادوګر د منظر او په قد قامت جامې پیزار او جیبې مه تېروزه په قد قامت جامې پیزار او جیبې مه تېروزه زړه لوی دریاب لري بیخي د خړ خیبر د منظر مننه جي په قد قامت جامې پیزار او جیبې مه تېروزه زړه لوی دریاب لري بیخي د خړ خیبر د منظر او په خپله خاوره باندې ننګ کوي غیرت پې کوي په خپله خاوره باندې ننګ کوي غیرت پې کوي د اکوړي دی د نوخار دی پېښور د منظر
په خپله خاوره باندې ننګ کوي غیرت پې کوي دا کوړي دی د نوښار د پېښور د منظره و مکتله چې نادان یې هم ادنا شاګرد دی او زرګونو نور دي نادان یې هم ادنا شاګرد دی او زرګونه نور دي صرف زما نه استاد د لوی لښکر دی منظر مننه جي ډېره مننه جي دا تاسو ته جي ډالۍ ډېره مننه نادان صاحب تاسو خو ډېر لوی اعزاز ماته راکول خو یې دا استاد جي تاسو زما الفاظ کافي نه دي جي خو ډېر پس باندې دا کوي جي سمات ګوډل لفظونه دي خو ډېره مننه جي ژوند درکړي الله دې ژوند درکړي الله دې خوشحال ساته چې دومره لوی اعزاز دې راکړو ډېره مننه دې کومه اوس به پکې زما کلام خوند ونه کړي ځکه چې ماشاءالله ډېر ښکلی ډېر زبردست خو د یو نظم اجازت په وغواړم او هغه تاسو ته هم پته ده ټولو ته پته ده چې کوم ماشومان په دې لارو کوڅو کې کباړ غواړي او هغه پښتانه دي یقینا چې نادان صاحب په پښتون ډېر سخت خفه کېږم که زما خلاف دي که زما مینوال دي او که زما مینوال نه دي خو چې پښتون د پښتو وایي په ما ګران دی او چې کوم ماشومان دا په پنجاب کې یا دا په دې لارو کوڅو کې یا په دې غټو خلکو په دې بنګلو کې چې کوم په کباړ پسې ګرځي هغو ته خلک ډېر په سپک نظر ګوري نو وایي د کابل د سترګو توره د کابل د سترګو توره تا چې ووینم بې کوره د پردي وطن کوڅو کې د بل کلي په میرو کې د ګرمۍ په شنو خولو کې د ساړه واورینو شپو کې چې خپل رزق پسې ګرځي سپورې شونډې په بنګلو کې د کابل د سر ګلابه په اوږو چې ستا بورۍ وي په کباړ پسې کوڅو کې ستړې ستړې را روانې په وړو وړو لاسونو زړې اوسپنې راخلي د پردو بچو نه پاتې چپل وینم ستا بورۍ کې په سورۍ سورۍ جامو کې په شلیدلي زوړ پیزار کې چې د بل تمبو کې ودرې په وړه ژبه اواز کړي ترورې وګوره کباړ شته یو ماشوم په سپین کاټن کې لیزی چپس په لاس کې راشي یو ماشوم په سپین کاټن کې لیزی چپس په لاس کې راشي وایي راشه لږ باتروم کې څو زړې سپلۍ پرتې دي څو ډسبینې پکې هم شته دغه لوښی د خوراک دی د بولډاګ سپي سره پروت دی په خپل لاس یې ته راواخله زما لاس پې ګنده کېږي بیا مې هم غوسه کېږي وایي دا به پسو اخلي وایي دا به پسو اخلي د کابل بچی دا هر څه په وړو لاسونو ټول کړي وایي ترورې 100 روپۍ شوي ترور غوسه شي ورته وایي ستا مازغه جوړې خراب دي د 500 روپو دي که یې اخلي نو بس اور پې نه درنېږي د کابل ګلاب روان شو بورۍ تش د بنګلې نه د کباړ قدر سیواو د دې سور ګلاب د مخ نه دا د سپغو د خوراک لوښي دا چپلې په باتروم کې د کابل د سر ګلابه ستا د مخ نه هم سیوا دي لاړم خدای ته په جړا شم ای د تور او د سپین خدایه ای د ژوند تخلیق نګاره عجیبه لوبه دې وینم عجیبه ستا مساوات دي چې قابل د رنګینو دی په تیرو کې هلاکیږي چې لایق د تاج او تخت دی په روټۍ پورې شرمیږي دا ګلاب ګلاب بچیان مې د پنجاب کوڅو کې ګرځي د سپین غر د سر بازان مې په روټۍ پسې ړندېږي ای مالکه بې نیازه تور پیدا شول په بنګلو کې سپین د مور په سینو جاړي د باران په شپه خیمو کې ربه ستا د دې نظام نه قربانېږم ازارېږم خو چې ګل په ډیران پروت وي زه به څنګه نه پړسېږم د میرویس بچي دې جاړي په شنه خېټه خپل جنت کې او بې نسله دې مستېږي د دې غرونو په دولت کې چې کباړ ته څوک پیدا دي په برګرو کې رالوی شول چې پیدا دي ستا جنت ته نو د بل کوڅو کې توی شول چې نیازبین نه دي دنیا کې نو نیازبین هغه د مور دي چې ګلونه ته شرمیږي د هغو لاسونه تور دي فارختې دی ولې تورې خپل جنت کې در په در دي شیطانان دی ولې خدایه د جهان په مزو سر دي دا چې رزق پسې ګرځي دا د کوم بابا اولاد دی دا بچي د احمد شاه دي چې په لر او بر کې یاد دی یا خدا سپیره بې کوره مور د خپل جنت په خوند کا یا بچي د غاصبانو د مرۍ نه راز وړن کا یا په دغه ګلدرو کې شربت ګله په ژوند پوی کا یا د دغه میندو خویندو د بچو نظرونه لوی کا یا اختیار د وطن راکا چې دا سرې لمبې جنت کم یا مې داسې سور ګلاب کا چې دا کرکه محبت کم یا ثابت کما په خلکو خدای د ځمکې راته پړ کا یا د بل د کور په ځای مې په دې خپل کندر کې مړ کا ډېره مننه جي ما ته خپل حیثیت راکا هغه شان او شوکت راکا زما تخت په دلی جوړ کا ما هر جنگ کې ګټور کا زه بچی د ملاله یم ما دې خلکو ته رهبر کا ما په هغه نیلي سور کا تر اسمانه چې رسازي ما ته هغه جلال بیا را چې د هر مغل نسازي د خوشحال پاتې میراث کې ما ته دومره توري راکا چې په وینو د اغیارې سرې کړم ما ته کم سنګر کې چې د وینو په رنګ زنګ شي د غیرت په جنګ زړی شي ډېر د زوره دوه ټوټې شي سنګرونه تر نه ډک شي په هر ګام توري پرتې وي زنګ وهلي په جنګ ماتې د دې جنګ نه پس وطن کې بیا د خپل جنت آباد کم دغه سپک ورک د کوره بیا جنت کابل ته راشي د میرویس په تخت باچا شي او منظره یوه ورځ بیا په دې تورو پسې ورکي بیا هم هغه بچي ودري
چې ولاړو په کاټن کې او په مای د کور لوښي خرڅول خو خرڅ نه کړل بس همدغه مې ارمان دی چې همدغه بچي ماته اواز راکړي چې کباټ شته اواز راکړي چې کباټ شته. ډېره مننه جي ډېره مننه. تر بل پروګرام ته نه غواړم اجازت د احمد حسین نادان ډېره مننه کوم. ډېر غټ اعزاز یې راکړو ډېر غټ اعزاز یې راکړو دومره قابل نه وم. الله دې درته ژوند ورکړي او الله دې د قلم چې څومره د ذهن د سوچ دی هغه د نور هم الله توان او تان ساتي. ډېره مننه. تر بل پروګرام السلام علیکم.